د نظم له وړاندې یو دوه قطعې وایم چې چاړه د تېره کړې دوکاندار د روژې میاشت ده، چاړه د تېره کړې دوکاندار د روژې میاشت ده، وباسي په سرمن د خریدار د روژې میاشت ده. او ماوی چې گزاره کولی نشي زیاتې مکوه، هغه وی مولیان وایي چې لوټمار د روژې میاشت ده. او بله قطعه چې علاج که ضروري دی خو پرهیز هم لازمي دی، علاج که ضروری دی خو پرهیز هم لازمي دی. او په شوګر کې د ګوړې د چینو نه ځان ساتم، او رقیب سره یو ځای ګرځم، جانان نه لرې ګرځم، تراخه استعمالوم او د خوږو نه ځان ساتم. او بله قطعه چې بې حیایي کوي او بل خواته پې فخر کوي، بے خیائی کوي او بل خواته په فخر کوي، پتا کې نور د شرمېدو ضرورت پاتې نه دی. او خپل ګناه دې په موبایل کې ریکارډینګ ساته، ستا په اوږو د پرښتو ضرورت پاتې نه دی. گورنر صاحب زوړ نظم دی، وی پتنی او فسادونه دي اخره زمانه ده، د ځینو خلکو یو شان د چا بل شان عقیده ده. الله دې رحم وکړي، ډېره ګرانه معامله ده. او دا شرک نه دې نسدي، دا خبره ښه ښکاره ده. مشرکه که بوتان ځان له خدایان نیولي دي، او مسلم ور مراد له باباګان نیولي دي. وی پلاني بابا له لاړ شه ننکۍ به دې جوړېږي، دې بل بابا له لاړ شه که غوږونه دې خوږېږي، دا بل بابا د تبې دی چې ته به پېښه کېږي، په لاس او خپو کو باد وي د دې بل سره جوړېږي. نو زمنه مولیا چې مرتبه ورکړي خدای دی، خدای خلکو د خپل ځان ورتړلې دا ډیګرې دي. څوک لاړ شي باباګانو له څاروي به ترې نه غواړي، څوک وایي بېروزګار یم نوکري به ترې نه غواړي، څوک وایي دولت را نغدي بیخي به ترې نه غواړي، او څوک وایي کور مې نشته د بچي به ترې نه غواړي. نو یو کس دلبار کې ناست و داسې ورو ورو ګوڼېدو چې غوږ مې ورته کېښود، واده یې ترې غوښتو. یو څو ښځې راغلې وي، د عمر نه پخې وي، په چغو باندې سر وي غورځولې، بورقې وي، چې خیال مې ورته وکړو بس د کوپر نظارې وي، او چاپېره د زیارت ته په سجده باندې پرتې وي. څه بل شان عجیبه شانته سوالونه یې کول، او د قبر چې څه کاڼي اوس دي ځان پورې مږلی. نو یوې وی بابا خاوند مې نه مني خبره، تعویز او دم درود پې اثر نه کوي د سره. دی بلې وی زما خو هم د خاوند نه کېږي یره، او دا کور دې نه خالي که چې بیا ګرځم بې خطره. نو د ده نه کونډه ښه یم بابا وایي که څه غم او که دا کار دې ونه کړو کرامات دې نه منم. نو بیا بلې وی بابا چې جهنم دې راته کورو، غلطي مې پکې نشته، بې ګناه سوځم په اورو. د زوی دا زړه مې که د خپلې ښځې نه ته تورو، یا مړه دغه بلا که چې شم خلاصه د انګورو. نو ماوی خانه دا سوال دی د کوو قابل خو نه دی، او یا ترور دا بابا دی اجرتي قاتل خو نه دی. په ګوټ کې یو ملنګ ناسو چې دغه منجورو د چرسو په چټه باندې راښکته د ده سرو، په مخه ټوخېدو کو به د هېڅ نه دی خبرو، راتلی به ورله ښځې مړه سم ډېر بختورو. نو د مالګې یوه لوی شکرۍ مخې ته پرته وه، دم کړې دی ملنګ و چې دا خلکو له خوړده وه. او دا ښځې چې انګاره بیا په لار مشغولېدلې، یو بل سره یې خپلې مسلې بیانولې. یوې وی چې بېګا مې ټوله شپه خپې خوږېدلې، او سحر وختې خو ځکه دی بابا له هم راغلې. نو دی بلې وی ساده ښځې د ده کار خو بدل دی، د نورو مسلو نه دی د خپو بابا خو بل دی.